په دې ملک یو ډله د وابیان ورته وي، دومره خو به اوس پوهېږي، وابیان ورته وي. دغه وابیان داسې خلق دی چې که تاسو ته تپوس وکړئ چې ته د چا په مذهب یې، نو دوی به وایي چې زه د هیچا په مذهب نه یم، زه برای راست اخذ کوم د قرآن او د حدیث نه. لیکن طور و طریقې د دوی چې دي هغه ټولې د شوافعو دي. بیا دوی په دې خپل تشدد کې دې حد ته رسېدلي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته جاهل وایي، او دا وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث باندې اډو پوهېدو نه. نو دغه خلقو د امام ابو حنیفه د مسلک د خلقو په دې کې اختلاف چې امام پسې چې مقتدی ولاړی نو هغه ته الحمدلله ویل پکار دی او کنه دی پکار. حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه خلف الامام ویلدا. د احناف مذهب چې داده چې فاتحه خلف الامام نشتا، داغي جواب داده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدیث څنګه پیدا دا سه پایمای مجتهدینو کې اډو سوک تیر شوی نه دی. پیغمبر چې د امام نرستو د فاتحه متعلق فرمایلی دي داو تعلیما للقوم، دا معامله هم و په ابتدا د اسلام کې د پاره و چې صحابه او ته فاتحه زدش. اما رست چې تعلیمات اسلامی په صحابه کې رااله او د قرآن او د حدیث مکمل عالمان شو او دین بالکل اخیری سټیج ته ورسېدو، نو بیا هغې نه رستو فاتحه خلف الامام نه وه او نه صحابه وویله. احناف وایي چې نه، لا صلاة کې لا دا د پاره د نفي د کمال دی. پیغمبر غرض دا دی چې لا صلاة منځ نه کاملیږي چې تر څو پورې پکې فاتحه ونشي لوست، ځکه چې لوستل د فاتحې چې دی په منځ کې دا واجب دی، نو منځ نه کاملیږي چې تر څو پورې پکې فاتحه ونشي لوست. د لا صلاة دا معنا نه لګویا چې ترستو امام نرستو الحمد وایا، ځکه چې دې سره بل حدیث معارض دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر فرمایي چې من کان له امام فقراءة الامام قراءة له، څوک چې امام پسې ودرېد نو د امام قرات چې دی دا د مقتدی قرات. مدینه منوره کې یو مصری مدرس ماته وي چې من کان له امام روایت چې دی، حافظ ابن حجر وایي چې دا روایت ضعیف دی. ما ورته وایي چې حافظ ابن حجر چونکه شافعی دی نو د خپل مدعا د پاره دی روایت ته ضعیف وي، روایت ضعیف نه دی. صحیح روایت ته چې څوک امام پسې ودرېد نو د امام قرات چې دی ا د مقتدی قرات. بل روایت ته چې چا امام پسې قرات لستو نو د زنکدن په وخت کې به د دې سړی جبه ته یو کلمه به ورته نه نصیب کیږي. چا چې امام پسې قرات لست نو امام پسې به چپ ولاړ. دغه اصحاب ظواهرو یو لوی ډله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې رااله او ویلي وجنوي. امام صاحب ورته وی چې ولی وی ته وی چې رستو امام پسې بسوک الحمد نه وی ته وی. امام ابو حنیفه ورته فرمایل چې هلکه تاسو خو ډېر خلق یې، زه ټولو سره خو باس نشم کولی، ټولو سره زه باس وکړم. یو کس منتخب کوي چې هغه سره زه باس وکړم، داغه ګټه به ستاسو ګټه یې او داغه بیلات به ستاسو بیلات. ویل ډېره ښه. یو لوی عالم یې پکې وکتو ویل دا به در سره باس کوي. امام صاحب فرمایل چې که دې سړي وګټله نو تاسو ټولو به ګټلي. ویل او صاحب او ویل که د بیلو ده وی که د بیلو ده مونږ ټولو به بیلي. با امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو. ویل ولې
ویل تاسو په خپل ثابت کړه چې امام پسې الحمد نشتا تاسو ویل وې مونږ کله ویل دا سره چې تاسو مشر ک نو د ګټه تاسو ګټه او د بیلات تاسو بیلات نو د امام الحمد تاسو الحمد او د امام نه الحمد تاسو نه او تاسو په خپل ثابت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غونډه عقل په دنیا کې پیدا نشي. عقلی دلیل درته وای مقدمه خو تاسو ډېری کړی کچرو کې چې وکیل دی نیولې او د نن عدالت کې پیش جج سره نو وکیل دیم لګیای تا د پاره باس کوي او تم لګیای په دې خو په پوهیږي کنه وکیلم لګیای او تم لګیای که وکیل لګیای او تا خبر اوکړه نو ځان لدی کار وکړو عدالت نه بار سچ جیل ته بده واسطه چې ستاسو کار دی چې وکیل لګیا دی او تا عدالت کې خبرو کې تا کنټمپټ اف کورټ وکړو توهین عدالت ته وکړو جیل ته بده واسطه نه چې وکیل دی ونیو ته بچپ ولاړ او کار د وکیل دی ګټي او کبيلي بینه دغه سي مثال جمعه ته چراله او تا امام په سنیت تړلو نو تا د خپل مقدمو وکیل امام اونیو وکیل دی اونیو نو وکیل به مخ کې لګیای او تب اور پسې چپ ولاړ او کتم لګیا شوي نو تا توهین عدالت کو ستا انجام بجیلی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې امام پسې څوک ولاړی اب قرت نه وای رحمداد اسلامی چینل. دا اختلاف د احناف او د شوافیع په منځ کې ډېر سنگین اختلاف